د څلورو مهمو مذاهبو چې هغه ته اهل سنت الجماعت ویل کیږي، امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه، امام شافعی رحمت الله تعالی علیه، امام مالک رحمت الله تعالی علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه، چې د دې څلورو مذاهبو مخالف وي، چې هر څوک یې مخالف یم، هغه زه ګمراه بولم، هغه زه غلط بولم، هغه زه د الله د دین څخه لرې سړی بولم. او دا رقم چې زموږ مسلک د علماء دیوبند، مسلک د علماء دیوبند، اکابر د علماء دیوبند چې د هغو کم مسلک دی چې د الله د قرآن کم تفسیر کړی دی، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د احادیثو کم تشریح کړی ده، او د سیدنا امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د مذهب چې کومه تشریح کړې ده، دا مذهب چې پر څه رقم باندې خلاصه کړی دی، د دې چې څوک مخالف وي هغه چې د هرې فرقې وي، د هرې ډلې وي، د هر قوم وي، زه مخالف یم. ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، د چا چې عمل ختمي، عمل د کار نه په نسب باندې د الله په حضور کې ځان نشي خلاصولی. قرآن دا فیصله کړې ده والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نیک ایمان شرطي او نیک اعمال شرطي، او ایمان او نیک اعمال پر هغه طریقه د صحابه کرامو، پر طریقه د سلف صالحینو، پر طریقه د ائمه المجتهدینو، چې تا ایمان به د هغه د علماو چې کوم تشریح د ایمان کړي په غسلو به برابري، ستا عقیده به پر هغه عقیده باندې برابري، ستا عمل به د هغه عمل سره برابر وي، بیا ستا دا خبره دا قول معتبر دی. الله تا ته عزت تر کړی په یو معتبره کورنۍ کې پیدا کړی، د ساداتو مبارکانو سه، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو سه، موږ په سر او سترګو باندې به ستا قدر او عزت کوو. داسې مؤمن نسي پیدا کېدلی چې ایمان والی، ایمان لري پر الله او د الله پر رسول باندې، او بیا د دی د یو سید چې هغه د الله او د الله د رسول عاشق وي، د الله او د الله د رسول پر لار باندې روان وي، او دی مخالفي مسلمان نسي کېدلی. دا رقم او دام له اسلام او له ایمان سره متضاد خبره ده، ټکر خبره ده چې یو څوک د الله او د الله د رسول مخالف وي، یو څوک د امام صاحب د مذهب مخالف وي، یو څوک د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره مخالف وي. څلور حق مذهبونه دي، د څلورو حقو مذهبو سره یو سړی وتلی، او دا چې زموږ د زمانې چې اهل سنت والجماعت حقیقي اهل سنت والجماعت هغه علماء دیوبند د دوی د مسلک مخالف وي، او بیا دې موږ دغه سړي قدر کوو صرف په دې باندې چې د قوم پلانکی قوم دی، یا دی د پلانکی قبیلې سره تعلق لري، په دې باندې موږ چاته عزت نه ورکوو، په دې باندې موږ ډګري او عزت او مرتبه چاته نه ورکوو. عزت او مرتبه چې ده الله په قرآن کې دا فیصله کړې ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په تاسو کې عزتمن هغه څوک دی چې هغه د الله جل جلاله څخه بیریږي. الله دا فیصله کړې ده انا خلقناکم من ذکر و انثى، الله وایي له یو نر او له ښځې ما تاسو پیدا کړي یاست، او بیا قبایل او پښې پښې مو ګرځولي یاست. دا د دې دپاره نه دی چې یو پر بل باندې فضیلت لري. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خاندان، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اهل بیت دا عزتمند دي، قدرمند دي، خو شرط دا دی چې ایمان او نیک اعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره، د سلف صالحینو لاره به نیولي.